د الفا ډیزاین دوهم ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو موږ په عکس باندې لیکل وکړو یا څنګه کولی شو موږ په عکس باندې یو بیت یا هم یوه لنډۍ ولیکو. نو راځم د موبایل په طرف. نو دوستانو تاسو پیکسل لب ته ضرورت لرئ چې دغه تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ. زه به تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې درکړم. نو راځم په پیکسل لب باندې کلیک کوم. نو دوستانو تاسو په پیکسل لب کې یوه صفحه واخلئ او بیا یو عکس ورته داخل کړئ. عکس داخلولو لپاره په دې عکس داخلولو باندې کلیک وکړئ او همغه عکس ورته انتخاب کړئ. زه اوس دغه عکس ورکې ترتیب کوم. نو راځم په دې ډول سره یې ترتیب کوم تر څو پروفایل ته ښه جوړ شي. تاسو هر ډول ډیزاین کولی شئ خو زه مثلا د پروفایل لپاره ډیزاین کوم. دیوالونه پرې اپلای کوو او سایز یې لږ ورته لوی کوو. بیا راځم دغه شیډو هم ورکوم. سټروک به ورته وایټ کړو. نو اوس راځم غواړم چې په دې عکس باندې لیکل وکړم. نو تاسو په دې پنسل آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا په لیکنه باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ اپشن باندې دې ځای باندې کلیک وکړئ. بیا په پنسل اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې دوستانو تاسو همغه لیکل ورته ولیکئ تاسو غواړئ چې په دغه عکس باندې ولیکئ. مثلا ما دغه لیکل ورته ولیکل. اوس یو پنس ورکوو، په دې پنس باندې کلیک وکړئ. د لومړنی پنس ښه دی نو زه دوهم پنس زه دغه ورته انتخابوم. اوس رنګ یې ورته تغییر کوم او سټروک یا آوټلاین ورکوم. د دې لیکلو ترمنځ فاصله کموم تر څو یو ځای سره ښکاره شي. نو که چیرې غواړو چې دغه لیکل ښه ښکاره شي باید یو سیوری ورکړو. نو سټیکر باندې کلیک کوم. نو په دې ځای کې دغه توره پرده انتخابوم. سایز یې لویوم. اوس دغه لیر تر ټولو ښکته بیایم. نو دوستانو تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې په عکس باندې لیکل وکړئ. نو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې غواړئ چې موږ سره د الفا کورس ته دوام ورکړئ نو حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.